په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو یو ډېره له پند څخه ډکه قصه درسره شریکوم. د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ. یو انګریز د یو عالم نه تپوس وکړو چې په اسلام کې د نامحرمې ښځې سره لاس میلاوول یعنې هغې سره په لاس تړي مشي کول ولې حرام دي. دیني عالم ورته وویل چې آیا ته ملکه الزبت یعنې د برطانیې ملکې سره لاس میلاولی شي او هغې سره په لاس تړي مشي کولی شي؟ انګریز ورته وویل چې یقینا نشم میلاولی ځکه چې خاص خلک دي چې هغوی ورسره لاس میلاولی شي او زه خو یو عام سړی یم، زه چېرته هغې ته لاسرسی لرم. عالم ورته وویل چې زموږ زنانه هم د ملکې په شان دي ځکه چې ملکه پردو سړو سره لاس نه میلاووي. انګریز بیا ورته وویل مسلمانې ښځې ولې خپل ویښتان او بدن پټوي؟ عالم ورته موسکی شو او ډېر مدلل جواب یې ورته ورکړو. 2 دانې شیریني یعنې ټاپیانې راواخیستې، یوه یې له کاغذ نه خلاصه کړه او بله یې همغسې په کاغذ کې بنده پرېښوده. دواړه یې په ځمکه په خاورو کې وغورځولې، په خاورو کې وموښل شوې. انګریز نه یې تپوس وکړو چې ته به کومه ټاپي خورې؟ انګریز ورته جواب ورکړو چې ظاهره ده چې کومه ټافي بنده ده، ځکه چې کومه ټاپي بنده ده هغه صفا ده او د خاورو نه بچ شوې ده. عالم ځواب ورکړو چې دا دلیل دی چې زموږ زنانه ولې پرده کوي، یعنې زموږ میرمنې په حجاب او پرده کې دغسې پاکې وي لکه څنګه چې دا بند چکلیټ. ډېره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. په دې هیله چې دا به ستاسو خوښه شوې وي او څه زده کړه به مو ترې کړې وي، نو ضروري درسره لایک کړئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.